د افغان امنیتي ځواکونو د بریاوو لړۍ. سږ کال د طالب ترهګرو له لوري د الفتح د افغان وژنې او مسلمان وژنې د ترهګریزو عملیاتو د اعلان سره سم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو او داعش پر خلاف په هممهالي ډول شدید تهاجمي عملیات پیل کړل. طالب ترهګرو بې سابقې ماتې وخوړې او په سلګونو تنه د خدای په علي مذاب اخته شول. افغان ملي او امنیتي ځواکونو د خدای په نصرت د خلکو په ملاتړ او د حب الوطنۍ په انګیزه دوی ته د جګړې په ټولو محاذونو کې غاښ ماتونکي ماتې ورکړې. هلمند، فراه، کندز، تخار، بدخشان، بادغیس، فاریاب، غزنی، هرات او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې مرگونی گذارونه ولیدل. سنگرهای بسیار محکمی که طالبان جور کرده بودن و سنگ بقیاره که جور کرده بودن و دیپوهای ماینای از و دیپوهای که از اوجه اونا اکمال میکردن و همه تخریب شد، از بین رفت و این عملیات در کل سطح ولایت است. الان در خط اول جبهه قرار داریم. دشمن تا مقاومت مقابل ما نداره، پیشروی به خوبی جریان داره. ان شاء الله ساحه تصفیه شده. د بریاوو لړۍ لا هم دوام لري. تیره ورځ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بغلان د دهنۍ غوري ولسوالۍ له 3 کاله ځنډ وروسته ونیوله. هغه ولسوالۍ چې طالبانو په شمال کې خپله قوي پناهګاه بلله او ټولې نظامي چارې یې له همدې ځایه تنظیمولې. په بغلان کې د طالب ترهګرو وحشتونه اوج ته رسیدلي وه. شخصي زندانونه، د خلکو وژنې، د سړکونو نړول، د ښوونځیو او ملکي خلکو د کورونو سیزل هغه څه و چې دوی یې د خلکو د شدید غبرګون سره مخ کړل. ما خوش هستیم که دولت هم را خلاص شد، آزادی شد. آرامی که باشه کل کاربار کل گاب سخن پیش میره، آرامی که نبود کل مردم با عذاب نارام. او همدا علت و چې طالبانو بې له کوم مقاومته له دغې سیمې وتښتېدل. جنګیالي اکثریت په هوایي بمبارونو کې ووژل شول او مشرانو یې د تېښتې لار غوره کړه. خو د افغانستان د خلکو دښمنان باید په یاد ولري چې موږ تاسې هر ځای او هر وخت په نښه کولی شو. له جنایتونو لاس واخلئ که نه وبه وژل شئ. زنده باد افغانستان!